د ورو سوال کړی دی چې کله یو زنانه له طلاق ورکړی شي او دا په عدت کې ده نو خاوند به په څومره اندازه کې په دې خرچه کوي څومره خرچه لازم ده اول ګوره دا مسله یاده کړه کمې زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شي رجعي طلاق کم یو دی او واپسي به کېږي واپسي به کم یو کې کېږي اولني او دویم کمی زنانه ته چې رجعي طلاق ورکړی شو اولنی دی یا دویم دی نو د دې د اوسېدو بندوبست او د دې خرچ خوراک په خاوند باندې د عدت په دوران کې همیشه لپاره داسې نه همیشه هغه ملامت دی چې ته به دې له کور ورکوې او ته به دې له خوراک نه عدت په دوران کې وجه دا ده چې د زوجیت هغه آثار لا پاتې دي رشته لا شتي عدت خو نه دی ختم شوی کنه درې حیضه عدت ته یا درې میاشتې د بعضو لپاره یا وضع حمل الله وی اسکینوهن من حیث سکنتم کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ هلته ځان سره اوسوئ او فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت ته امام نسائی راوړی دی وی انما النفق والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعه خرچ خوراک د اوسېدو بندوبست د ښځې دپاره هله دی چې کله خاوند رجوع کولی شي او رجوع په اولني او په دویم طلاق کې کېږي او دغه شان چې په خېټه بچی د ماشوم د پیدا کېدو پورې خو دا ورسره یاده کوي دا فایده یاده کوي چې د زنانه په خېټه بچی و او خاوند وله طلاق ورکو اخري دریم طلاق دا خو طلاق باین دی بلکل ښځه جدا شوه نو خرچه بیا هم په خاوند ده ولې ځکه چې بچی دی د ماشوم د پیدایش پورې خرچه په چا ده هغه په خاوند باندې ده ښه دریم طلاق یې ورکو او زنانه په خېټه حمل نشتی نو نه د دې خرچه شتي او نه د اوسېدو دپاره بندوبست ولې واپس کېدی خو نه شي که او که دوی اوسېږي یو بل سره نو لا دا یره شته چې کېدی شي دوی په یو ناروا کار کې واقع شي ذکر د دې دپاره دا نشته او حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی دغه حدیث د فاطمه بنت قیس دی لیس لک علیه نفقه یو روایت کې داسې راځي لا نفقة لک ولا سکنه هغه دریم طلاق و نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا دپاره نه خرچه شتي په خاوند او نه د اوسېدو بندوبست دی یو روایت کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی الا ان تکوني حامله مګر دا که په خېټه دې بچی نو بیا خرچه په هغه باندې ده پوه شوي په دې اوس که نه نو که تاسو په دې مسله ما پوه کوئ نو څنګه جواب به کوئ مختصر اوږده قصه نه په خاوند باندې به خرچوي نه ګوره دا موږ په دوو نقطو کې مختصر کولی شو بیا هم دا جواب اوږد دی چې ګوره ښځې ته چې طلاق ورکړی شي نو د دې خرچه او د دې دپاره د ستوګنې د اوسېدو ځای د هغې بندوبست دا د خاوند په ذمه دی د عدت په دوران کې عامه مسله داسې ذکر کړي تا عامه مسله شو الا که دا دریم طلاقي نو د هغې نه بعد خرچه د اوسېدو بندوبست دا د خاوند په ذمه نه ده او که چېرته د زنانه په خېټه بچی نو د بچي د پیدایشه پورې دریم طلاق نه بعد هم خرچه صرف خرچه هغه په چا ده هغه په خاوند د روز سوال کړی دی چې لکه څومره خرچه شریعت دې دپاره حد نه دی ایښودی د خاوند حالاتو ته به کتی کېږي که غریب دی ګزاره حال د خپل مطابق لکه څنګه چې ورسره دا په نکاح کې صحیح و په هغه کې چې به ده خرچه و
کمالدار دی پراخه خرچه دی کې او قرآن کې الله وی اسکینوهن من حیث سکنتم من وجدکم خپل اندازې او د طاقت مطابق چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ځان سره اوسوئ کوم ځای کې چې اوسېږئ نو که دا سړی جونګړه کې اوسېږي ښځه هم په جونګړه کې اوسېږي که دی به بنګله کې دا ورسره هم بنګله کې نو د خاوند د حالاتو مطابق به فیصله کېږي